سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وئ. څنګه کولی شو ایم حواله اکاونټ جوړ کړو او یا د هغه اپلیکیشن ته لاګین شو چې ډېر ملګري اپلیکیشن مشکل لري. همداشان ګټې څه دي ایم حواله اکاونټ، څه خصوصیات لري، څه په درد خوري. راځئ دا ټول ما سره په دا ویډیو کې تر پای وګورئ. دوستانو، ایم حواله چې ده دا د اتصالات شرکت د پیمنټ سیستم ده یا د پیمنټ اپلیکیشن ده، لکه د اټوما شرکت چې اټوما پی یا هماغه مومو د افغان بیسیم شرکت پولام ده. نو دا هم د همغه په څیر یو سیستم ده لکه د حساب پی په څیر. دا هم تاسو کولی شئ پیمنټونه په دې وکوئ، یو کس نه بل کس ته پیسې ولېږئ، آنلاین ډول ډیلونه یو چا سره کوئ، له دې نه استفاده کوی شئ. همداشان دې څخه بانکونو ته پیسې لیږلی رالیږلی شئ، برق بل تحویلولی شئ، زیلوټې کولی شئ، رسټورانټونو کې پرې پیمنټ کولی شئ. نو ډېرې ګټې لري. همداشان ځینې ګټې دا دي چې تاسو دوستانو که له انټرنټ یې فعالوئ، هغه هم تاسو ته ډبل پیکیج درکوي، برق بل باندې تاسو ته اضافي پیسې درکوي. نو راځئ ټول به ویډیو کې درته یو په یو وښیم. لومړی خبره دا چې دغه اکاونټ فعالیږي څنګه یې جوړ کړو. دوستانو، داسې زیاتره کسانو ته په خپل ډول فعال هم وي. زیاتره کسانو ته فعال نو تاسو به صرف راځئ خپل سیم کارت کې به څه کوئ، راځئ به تاسو به صرف ستاره 911 کوډ وهئ او دا به اوکې کوئ. نو دلته تاسو ته د ایم حواله مکمله مینو راوازیږي. اوس ما سره اتصالات سیم د ټلیفون کې نشته چې راوازې کړم درته. نو ایم حواله مکمل سیستم تاسو ته راوړي چې راواوښت هغه ځای کې هم ټول آپشنونه یې. نو که چېرته تاسو ته سیستم راواوښتو، بس پوه شئ چې ستاسو اکاونټ لا له مخکې راجستر ده او د هر راجستر شوي اکاونټ کوډ چې ده دوستانو 1 2 3 4 ده، یعنې که ستاسو اکاونټ جوړ ستاسو کوډ هم دغه ده. نو لومړی به تاسو خپل کوډ بدل کړئ، ځکه دغه اټومیټیک کوډ یې ټولو ته ورکول شوي، نو دا به بدلوئ لومړی. نو خپل کوډ به لومړی بدل کړئ. چې کله مو کوډ بدل کړو دوستانو، بیا تاسو کولی شئ راسئ اپلیکیشن ته هم لاګین شئ. اپلیکیشن ته اوس څنګه لاګین کیږو، اپلیکیشن یې کوم ده. نو زه به لومړی له دې څخه ووځم، تاسو به راشئ دلته څنګه ما اتصالات اف جي اپلیکیشن به له پلی سټوره ډاونلوډ کړئ. دا چې مو ډاونلوډ کړه، دا یو برخه کې خو ستاسو ساده بیلنس ښیي. دغلته یې لیکلي ایم حواله ایکسپلور آپشن باندې به کلیک کړئ دوستانو. البته لومړی به ما اتصالات اف جي ته په خپل نمبر باندې لاګین کیږئ، ځکه زه له مخکې لاګین یم، لاګین مې ونه غوښت. نو دې ته به لومړی تاسو لاګین کیږئ. چې لاګین شئ همدا آپشن به ووهئ. دلته به دوباره ایم حواله ته لاګین شئ. دلته به خپل د ایم حواله کوډ ولیکئ، 4 عدده کوډ. نو ما تاسو ته ویل چې لومړی سر کې چې دا کوډونه د ټولو اکاونټو 1 2 3 4 نو به بدلوئ. چې بدل مو کړو، دوباره راشئ دلته لاګین شئ. نو زه راځم خپل کوډ ورته لیکم. ملګرو، خپل کوډ مې ولیکه، دا به اوس لاګین شي. نو دا د زما اکاونټ لاګین شو. اوس پاتې شو هغه کسانو ته چې اپلیکیشن نه لاګین کیږي یا دغه ډول ایرر ورکوي. دی د صرف اپلیکیشن یو ځل ډیلیټ را ډیلیټ کړي، مشکل 100% حلیږي دوستانو. هسې دې ته لاګین شئ دوستانو. دلته لومړی ستاسو بیلنس ښیي. مثال ما سره اوس 15.5 افغانۍ دی او دې څنګ کې ستاسو منیګرام بیلنس ښیي. منیګرام بیلنس اما د منیګرام د حوالې بیلنس ته ویل کیږي. دلته اوس دی دغه سرویسونه تاسو ته وړاندې کوي چې دا یو په یو تاسو ته تاسو کولی شئ دغه پیسې مستقیم خپل بانک ته ولېږئ. دلته به تاسو د بانک څانګه انتخاب کړئ، افغان یونایټډ بانک څانګه به انتخاب کړئ. دلته به سی پین کوډ ولیکئ او دلته اماونټ ستاسو پیسې ډایرکټ بانک ته ځي. د هر ټرانزیکشن 10 افغانۍ کټئ. او کله چې تاسو غواړئ بانک ته پیسې ولېږئ، نو تاسو باید لومړی بانک ته لاړ شئ او خپل ایم حواله اکاونټ لینک کړئ. لینک کول یې هم فری دی. دوم اپشن چې دغه ټرانسفر فرام بانک دی، یعنې که ستاسو ایم حواله کې پیسې پکاري، کولی شئ خپل بانک اکاونټ نه په یو کلیک سره ایم حواله ته راولېږئ. نو دلته به بانک څانګه انتخابوئ، سی پین به ورکوئ او مقدار. نو ډایرکټ مو له بانک نه پیسې راځي چېرته، ایم حواله ته. بلن بای بنډل ده. بای بنډل ډېر ښه آپشن ده دوستانو چې تاسو کولی شئ د ځان او نورو کسانو لپاره مستقیم د انټرنیټ او وایس بنډلونه فعال کړئ. په دې ګټه څه ده، تاسو ته دلته لیکلي چې 100% اضافه بنډل تاسو ته درکول کېږي. دا ګورئ 100% بونس بنډل. ځکه په همدې کلیک کوم، دلته ګورئ ډیټا بنډل هم دی، وایس هم، یعنې دواړو کې به تاسو ته 100% اضافه درکړي. زه راځم مثال په منټلي بنډل کلیک کوم. دلته ګورئ دی 6 GB لري په 222 افغانۍ. دا د تاسو فعال کې فکر کوم 12 GB تاسو ته کېږي، همداسې یو څه 20 GB ده په 800 افغانۍ باندې صحیح ده. بلن 40 GB ده 11 افغانۍ. 80 GB ده 15.5 افغانۍ دوستانو. نو بیا د دې یو ځل تاسو پوښتنه وکړئ چې دا همدغه ثابت ورکوي او که ډبل کېږي. زما په نظر دغه به ډبل دی لیکلي، خو مطلب دا یعنې دا به له مخکې ډبل شوي او که نه دوباره به بیا هم تاسو ته ډبلیږي، خو ډبل درکوي. پوښتنې حتما وکړئ. وایس بنډل هم په همدې شکل دی، وایس بنډل هم موجود دی، بیا تاسو خپل وګورئ. دلته تاسو کولی شئ د نورو لپاره هم ډایرکټ بنډل واخلئ. هغه کسان چې اتصالات سیم کارت لري، دلته به یې نوم لیکئ د کس، دلته نمبر، او دلته به د بنډل ورته انتخابوئ. تاسو کولی شئ مستقیم هغه ته هم یو پیکیج څنګه ده ورولېږئ د هغه اکاونټ ته یا د هغه سیم کارت ته. نو دا هم ښه آپشن ده. بلن
ټاپ اپ آپشن ده چې موبایل ته ټاپ اپ کولی شئ. ګټه یې څه ده؟ تاسو ته هر سل افغانیو کې 2.5 افغانۍ اضافي درکوي، یعنې 2.5% اضافي کمیشن درکوي. هم ځان لپاره ټاپ اپ کولی شئ، هم نورو ته. دلته ګورئ اتصالات سیم ته هم کولی شئ او ادر چې لیکلی یعنې نورو شبکو سیم کارټو ته هم کولی شئ. نو تاسو کولی شئ دې لارې څخه هم ایزي لوډ وکوئ او فور ادر په دې ځای کې نورو کسانو ته هم ایزي لوډ کولی شئ. دا له دې څخه پی بل آپشن لري، تاسو کولی شئ برېښنا بل پې تحویل کړئ. هر بل چې تاسو تحویلوئ 2.5 افغانۍ فری تاسو ته درکوي. دلته که الکتریسټي باندې کلیک کړئ، دلته ګورئ برېښنا په دې کلیک کوئ. تاسو کولی شئ هم د بل نمبر ولیکئ، هم ورته څنګه ده بل کیو آر سکن کړئ، مستقیم ستاسو پیمنټ کېږي او برق بل هم تحویلولی شئ. نو دا ښه. او له دې ځای څخه هم کولی شئ کیش پیسې له نمایندګیو نغدې کړئ، یعنې د ام حواله نمایندګیو نه هم تاسو نغدې له خپل اکاونټه پیسې نغدولی شئ. ام حواله زیاتره نمایندګي دوستانو اتصالات په نمایندګیو کې، یعنې د اتصالات له نمایندګیو نه تاسو د اکاونټ ته پیسې لیږلی او رالیږلی دواړه شئ. نو دا له دې او دې آپشن کې هم خپل بانک اکاونټ بیلنس هم پکې چک کولی شئ. او دغه کیو آر آپشن ده، یعنې تاسو ته که څوک پیمنټ کوي کولی شئ د خپل کیو آر هم ورته ولیږئ او تاسو ته پیمنټ وکړئ. بله منی ټرانسفر ده، تاسو کولی شئ له یو کسه بل کس ته هم منی ټرانسفر وکړئ، یعنې پیسې ټرانسفر کړئ. ته به د هغه کس نمبر لیکئ، چې نمبر مو ولیکئ او مستقیما تاسو کولی شئ مستقیمه کس ته څنګه ده نیکسټ ووهئ، هغه ته هم پیسې څنګه دي ټرانسفر ترسره کړئ. وډرا کش داسې څنګه مې وویل وډرا کش هم له نمایندګیو کې چې تاسو پیسې نغدوئ تاسو په کار راځي. نو دغه د دې ښه خدمات اوس تاسو کولی شئ دې نه ګټه واخلئ. دا هم ډېر ښه ده، لکه د حساب پې او مومو په رقم آنلاین پیمنټو کې ترې ګټه اخیستی شئ، سهولت به تاسو ته برابر کړي. نور خاص څه پکې نشته ده دوستانو. بله تاسو له دې نه کولی شئ په دغه رستورانتونو، شفاخانو په دغه ځایانو کې هم پیمنټ وکوئ او 10% ډسکاونټ ترلاسه کړئ. مثال بلاسم شفاخانه ده، دغه رستورانت د برګ کنټیننټال د ضیافت هوټل د دو کې هم لکه تاسو کولی شئ پیمنټ وکړئ او 10% ډسکاونټ ترلاسه کوئ په هغه خپل پیمنټ کې. نو دا و د ام حواله اکاونټ کار چې څه خدمتونه دا وړاندې کوي او فعالېدو طریقه خو مې تاسو ته وښودله. نو زیاترو ته له مخکې فعال وي، صرف تاسو به ځئ خپل کوډ به چینج کوئ، ستاره 211 علامت نمبر په وهلو. او که د چا فعال نه وي هغه کولی شي نمایندګي ته لاړ شي، نمایندګي کې ورته په ظرف د 100 دقیقو کې اکاونټ فعالوي. نو دغه ام حواله اکاونټ فعالول او د هغې ګټې